بله ورځ یو کس ما ته یو ویډیو راولېږلی نو په هغې کې یو پیرپرست په ما باندې رد کړی نو ما ته وایي چې دا واوره دلایل یې پیش کړي دي زه یې نه پېژنم څوک دی خو هغه ما په هغه یو بیان کې ویلي د عید میلاد النبي صلی الله علیه وسلم په باره کې چې دا که چا په یو دلیل هم پیش کړو نو چیلنج مې ورکړی چې مور داسې بچی نه دی راوړی چې به دې ثابت کړي نو هغه وایي چې دا چیلنج ما ته قبول دی زه به د دلیل وښیم نو ما چې ګوره دا به کوم دلایل لا جمع کړي او زه الحمدلله که دغه بیان مې اورېدلی او که نه اورېدلی زه د خپلې مسلې نه مطمئن یم بیا هم وایم نو بس بیا یو حدیث یې پیش کړو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر راغی او صحابه کرام ناسو ذکر او اذکار یې کول په جومات کې وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی ته څه کوئ وی یا رسول الله الله دا دومره لوی نعمت را کړی دی د اسلام دا وحي تاسو یې رالیږلي بس ناست یو د الله شکرونه ادا کوو په دغې باندې وی وګوره دا راجمع شوي دي که نه د پیغمبر د راتلو په خوشحالۍ کې ذکر کوي خلک وایي ماشاءالله نور دلایل څه ته وایي چیلنج قبول دی او دلیل پیش شو دلیل دا دی لکه خلک پښتو کې یو متل کې وام دی کوم ځای او ډب دی د کوم ځای نه خیږي دلیل به عید میلاد النبي او ته عام ذکر یو پیش کې دویم هغو خو ذکر کړی دی دا خو نه دي کړي چې نعتونه یې ویلي دي او نظمونه یې ویلي دي او شنه لیټونه یې لګولي دي او خو دا نه دي کړي دریم دغه ورځ د ربیع الاول خو نه وه د ربیع الاول میاشت خو نه وه نه 12 ربیع الاول څلورم هغوی داسې خو نه دي ویلي چې ستا په پیدایش باندې پروګرام کوو هغوی شکر ادا کوو نو شکر خو موږ ټول ادا کوو د الله شکر موږ بار بار نه ادا کوو چې الله شکر دی چې دا پیغمبر رالیږلی نو په دې مولیانو چې کله رد وکړي بس دوی بیا کله یوې خبرې ته لاس اچوي او کله بلې ته ور اچوي